سودرانو حضور ته تحفه نبوي چې عبارت له سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د چې د الله جل جلاله احسان او مهرباني پر یو چا باندې وسی، نو الله جل جلاله د په ژوند کې داسې شپې او ورځې داسې وختونه او زمانی ور باندې راولي چې هغه د برکت وي، په هغه کې عبادت د الله په نیز باندې معتبر وي، په هغه کې عبادت د الله جل جلاله ډیر خوښ وي. د هغه شپو او ورځو څخه یو میاشت د رمضان چې موږ او تاسې ورته د روژې میاشت وایو، د دغه میاشتې یو خاص قدر او عزت د الله جل جلاله په دربار کې دی، حتی در داسې اندازې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کم مؤمن مسلمان چې د رمضان د میاشتې د روژې د میاشتې روژه ونیسي، په داسې حال کې چې د دغه مؤمن پر دې باندې ایمان وي چې دا روژه الله را باندې فرض کړې ده، او د دغه مؤمن پر دې باندې یقین او باور وي چې د خدای د حکم پر ځای کېدلو سره ماته اجر او ثواب پیدا کیږي. د الله جل جلاله د دغه حکم د پر ځای کېدلو سره چې زه د رمضان د میاشتې د روژې د میاشتې روژې ونیسم، نو الله جل جلاله ماته اجر او ثواب ورباندې راکوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی غفر له ما تقدم من ذنبه، دغه انسان ته به وبخښل سي هغه ټولې ګناوي چې در دې له مخه دغه انسان کړي یا د ده څخه سوي. دغه حدیث شریف روایت بخاری او مسلم دواړو کړی دی. نو دا د رمضان میاشت دا هغه میاشت چې د الله جل جلاله په دربار کې د دغې میاشتې د هر عبادت اجر او ثواب هغه څو چنده دی. په دغه میاشت کې د الله جل جلاله خصوصي رحمتونه نازلیږي، په دغه میاشت کې د الله جل جلاله خصوصي احسان او مهرباني پر انسانانو باندې وي. حتی په یو روایت کې راځي د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، چې کله د رمضان میاشت را داخله سي، چې کله د رمضان میاشت پر مؤمنانو باندې راسي، نو الله تبارک و تعالی د اسمان دروازې ور باندې را خلاص کړي. د اسمان دروازې چې پر مؤمنانو باندې خلاصيږي، په دغه خلاصېدلو کې د دروازو یو حکمت د الله تبارک و تعالی هغه دا دی چې د مؤمنانو ټول نیک اعمال او افعال او اقوال دا اسمان ته پورته کیږي، د اسمان دروازې ورته خلاصې وي. حتی په یو روایت کې راځي د ابي هريره رضی الله عنه فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې الله تبارک و تعالی د مؤمنانو د پاره خلاصې کی. وغلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې الله تبارک و تعالی بند کی. وسلسلة الشیاطین، شیطانان الله جل جلاله وتلی. په یو بل روایت کې راځي فتحت ابواب الرحمة، د الله د رحمت دروازې را خلاصې سي، د الله د کرم د مهرباني دروازې را خلاصې سي. نو د الله جل جلاله د رحمت دروازې را خلاصېدل، د الله د رحمت را نازلېدل دا خاص دی په دغه میاشت پورې د رمضان، چې د رمضان د میاشتې په برکت باندې الله جل جلاله پر دغه امت باندې دغه احسان ترسره کوي.